السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، انسان چې یو کار ضرور ځان ته رساروي یا ضرور دغه د کولو نیت لري، دې ته قسم ویل کېږي. قسم ته په عربي کې یمین ویل کېږي. دا قسم په درې قسمه ده. یو قسم ته یمین لغو وایي، بل ته یمین مناقضه وایي، بل ته یمین غموس وایي. یمین لغو دې ته وایي دا اول قسم چې د تا په یو کار یقیني چې دا کار سوی ده او قسم وخورې او کار نه یې سوی، یا کار نه یې سوی د تا پوخ یقین ده چې دا کار نه ده سوی او ته قسم وخورې چې نه ده سوی او کار سوی، د الله نوم واخلې، نو په دې باندې الله تعالی تا نه نیسي، ځکه د تا دلته علم او یقین دا ده چې دا کار سوی ده یا نه ده سوی. چې د تا څرنګه پوی رسیږي هغه کس قسم دی وخوړ، نو الله تعالی تا نه نیسي. بله معنا د یمین لغوه دا ده چې ته لرې یو شی ووینې چې دغه میږه ده او هغه یو انسان ناستي، ته قسم وکړې چې میږه ده، چې نږدې ورغلی هغه یې میږه نه وه، انسان وه، دې ته م یمین لغو وایي. الله تعالی په دې قسم باندې سړی نه نیسي. الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دې ته بس قسمونه یا لغو قسم وایي. د دې نه په دنیا کې کفاره سته او نه په آخرت کې نیول پسته. دوم قسم قسم دا ده چې ته وایې چې زه به والله که نسوار وکم نه دې رسته را روانه زمانه کې قسم وخورې چې په را روانه زمانه کې زه به دې نه وروسته نسوار نه کوم، بیا دې نسوار وکړه، نو دا قسم تا مات که، دې ته یمین منعقده وایي. د دې به اول مخکې وخت کې به غلام آزادولو، که غلام آزادول اوس نسته ده، 10 مسکینانو ته 10 جوړه جامې ورکوې، یا به 10 مسکینان ته 2 وخته ډوډۍ ورکوې، او که نه دې د غلام وسو، نه دې 10 جوړه کالیو وسو، نه دې 10 مسکینان ته 2 وخته ډوډۍ وسو، داسې ټکاله او ډوډۍ چې ترکاري م ورسره وي درمیانه چې پې ماړه شي، دا وس یې نه و، نو بیا به 3 روزې پرله پسې نیسي. یعنې دا معنا په مابین کې به دا منه کوي پرله پسې به 3 روزې نیسي. دغه 3 کفارې چې وس ونه لري دا مالي، نو بیا به دا بدني کفاره وي. خو یوه مسله ده چې که د تا 10 مسکینان ته 2 وخته ډوډۍ نشي ورکولی، نو داسې کولی شي چې د 2 کیلو غنمو برابر روپۍ ته 10 مسکینان ته ورکړې. مثلا د نن وخت مطابق تروړه په 2000 روپۍ، نو 20 کیلو تروړه نو 200 روپۍ چې 10 مسکینانو باندې 200 تقسیم کې ورې کې دا کافي کېږي. او بله مسله دا ده چې روزې نیسي پرله پسې به نیسي. د عبدالله ابن مسعود صاحب روایت ته پس یا مسله است ایام متتابعات، اگر که غاړه دې خلاصېږي چې ته لږ دمه کې وکې، خو به هر حال صحیح ده چې دمه به نه کې که متصلې به روزې نیسي. دریم قسم قسم چې د هغه ته غموس وایي. غموس دې ته وایي چې د تا ښه یقین ده چې دا کار نه ده سوی او ته وایې سوی ده، یا کار سوی وي ته وایې نه ده سوی، ښه یقین دی تا په دې باندې دا چې دا زه دروغ وایم، نو دې ته غموس وایي. غموس ډوبېدلو ته وایي، په اوبو کې ډوبېدل. دا سړی به یا په دنیا کې کفاره نسته ده، جهنم کې ډوبېدل د دې سزا ده، یا دا معنا چې دا سړی په ګناه کې ډوب سو او دا په لویو ګناهونو کې د شرک ده، د مور پلار نه فرمانی ده، او دا یمین غموس ته ناحقه قسم کول، دا په ډیرو لویو ګناهونو کې راځي. الله رب ذوالجلال دې موږ تر وساتي. او خبر دا ده چې موږ او تاسې کفاره ورکوو. کفاره دغه جامې یا مالی شیان ورکول یا روزې نیول، دې ته کفاره وایي. کفاره معنا ریجېدل، تویېدل. کومه ګناه دې چې کړې وه چې د الله نوم دې اخیستی و، هغه کار دې بیا وکړو، نو د الله د نوم بېعزتي دې وکړه. د الله د نوم د بېعزتۍ کفاره به دا وي چې دا ګناه دې تا په دې تویېږي چې دغه طریقه باندې عمل وکړې. الله رب ذوالجلال دې موږ
د قسمونو نه وساتي.